ادارې لاندې کشمیر په ځینو سیمو کې هم د حکومت د پالیسیو اقتصادي ستونزو او اداري کړنو پر ضد اعتراضونه روان دي. په دې اړه د لا بحث په موخه د نړیوالو چارو کارپوه عزیز الدین مارج راسره مېلمه دی. مارج صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. په کشمیر کې روانو لارونو په ترڅ کې تر ډیره لارونوال د پاکستان پر پوځ په ځانګړې توګه پر عاصم منیر تر ډیره نیوکې زیاتې دي او له عاصم منیر څخه سر ټکوي. آیا عاصم منیر یو پوځي دیکتاتور دی؟ مننه جناب فیصل محترم. لومړی تاسو تخنیکي همکاران ته لیدونکو سلام او احترامات وړاندې کوم. علیکم السلام. ګوره دا یو حقیقت ده، یو واقعیت ده. نه تنها پاکستان نړۍ په دې باندې پوهېږي چې ټول واک پاکستان کې چې جوړ کړی ده غربیانو دا یې پوځ ته ورکړی ده. پوځ تقریبا خپله پوځیانې یا لوړپوړي جنرالان دا ټول سیاستمداران د دوی په بهر کې خصوصا په انګلستان کې ټریننګ کیږي. له اول هم دا پروسه روانه او دوی اکثره استخباراتي غړي دي، یعنې له جګړې نه پورته دا به له ایسای سره رسما ثبت راځي. کنه دا به نور ترفیع نه کوي، وړاندې نه ځي او جنګ وکړي. یعنې پوځ او ایسای سره یو دی او دا واک ورکړل شوی. تر 1952 کاله پورې د خپل ایسای په چوکۍ باندې یو پردی انګریز ناست و، واټر سره کمینه مې ده. تر 52 کاله تر هغې دوی ټریننګ کړ، هم یې هلته ټریننګ کړله هم یې دلته ټریننګ کړله. MI6 بال هغه نه بیا دا چوکۍ دوی ته ورکړل شوله. کله چې دا ترلاسه کړه بیا یې معاهده سره تړون سره امضا کړه چې پاکستان به حافظ دی، منافع دی انګلیس په سیمه کې. یعنې تر دغه وخت نه بعد مشروعیت ورکړه چې موږ نور اړیکې رسمي لرو. نو هر کړنه، هر فیصله، هر څه چې په پاکستان کې کېږي پوځ یې کوي. مګر هغه د پوځ مشر د جنرال حمید ګل د خبرې پر بنیاد په واشنګټن کې ټاکل کېږي. هغوی ورته ټاکي چې دغه تاسو مشر سه. دا رتبې او مارشالي او دا قسمې چې دي بیا دا نو افتخارات دي. مارشال په دنیا کې دا داسې د بل هېواد نه خپله خاوره ازاده کړي یا بل هېواد مغلوب کړي. با لکه د جرمني جنرال چې و مثلا یا د انګلیس یو جنرال و ویسلي ورته ویلي، مثلا فرانسه فتح کوي نیوله، یا مثلا هند یو کس جنرال چې د دوی په 1990 کال کې 93,000 پوځیان حاصل کړل جامع تلویز سره. پردي هېواد دا نه چې په دې نه په هېواد کې څه اودس وکړه په ولسوالۍ کې او چېرته بیا سبا مارشال صاحب یا فیلډ مارشال فرض کړه دا یې خپل کورنۍ مسله ده. اما دلته اوس راغلو دې ته چې کشمیریانو مثلا پښتانه، بلوچان دوی هم حق لري چې راپورته شي. فدرالي نظام دې جوړ کړی، خاورې د افغانستان هند اشغال کړي، وطن دې جوړ کړی ده. انګریز یې که امریکا یې که غرب یې کار څوک یې دلته فدرالي خدا معنا نه تنها فدرال او پنجاب ته هر څه حقوق ورکوه، دا نور خلک نو بیا متوازن حقوق څه شوله. بیا دا کشمیریان چې دوی یو تاریخ د ازادي او د خپلواکۍ لري، دوی چې آزاد شوي ول هند هم د ټول افغانستان چې خپل ازادي واخیستله. د عظیم خان په وخت کې ګوره لښکر د رنجیت سنګ دې خواته لاړله، د لښکر د الله قوت ونه رسېده. اوس بیا دا خلک لږ مدرن شول، آرام شول. دا په دې معنا نه ده چې دوی کې هغه وینه نشته د جذبه د ازادۍ. له دې کشمیر نه پخوا نه هم پاکستان هېرېده، په یو ډول یې ساتل او دا انګریزانو نیم کړی و، نیم د هند نیم د پاکستان، ځکه هغوی همیشه په هر مملکت کې نه تنها انګریز، فرانسویان یو وخت کې، هسپانویان او پرتغالیان یو وخت کې، اوس امریکا مثلا یو هېواد چې ښکېلا کې بیا ته یو مشکل پرېږدي چې د تصورات پیښ شي بیا راسي. نو دغه مسله د کشمیر هند او پاکستان منځ کې یو مشکل پیښی و په هغه وخت کې دا کار. ځکه په هغه وخت کې په 1940 کال کې صندوقونه چې کېږي پښتنو بلوچ ته حق ورنه کړ سره انتخاب او کشمیریانو ته نور ته ویل چې هند غواړي که پاکستان دغه کدی ته ورنه کړ چې ورور خپل مستقل خپل هېواد غواړي که د پلان نه کوي هېواد سره یوځای کېږي. دوی ته په دې باندې پښتانو خو بیا جګ شول، بیا په بانو کې د خپلواکۍ تړون لاسلیک کړو. مثلا قصې پښتونستان دا منځ ته راغی، بیا پیوستون بلوچانو سره د 1990 کال دې خواته د جرګې پر بنیاد بیا هر کال دا جشن منګل لمانځه په 9 دسمبر
پښتونستان به سات پیوستون ورځ یا د ازادۍ ورځ کشمیران بیا دا رقم نه دي کشمیران بیا هم جنګ کوي هم جنګیږي هم بیا دوی یو راوز نه روخه نه لکه دا نورو چې لارو نو کې به تننوځي په کورو دوی بیا تر اخره پر خپل اقراسي اوس خبره بهر نه هم ده بله وپا غواړي غربي نړۍ غواړي دا کشمیر ټول هند ته ورکړي دا نریندرا مودي سره منل ده دا سیمونی څو الله په امریکا د تراغی خو د امریکا خواص خو د ایران لپاره تدابیر و او 40,000 پوځیان کرایه ورکول اسرائیل ته چې 14,000 ورکړي نور نه ډاریګ نه ورکړي ډاریګ په دې سره خلک راځي نه سیمولان راځي نه یو مسلمانان دنیا ورته وایي ول په اسرائیل کې دوه پاوز ورکړي دی غزه او دی مثلا دی فلسطین په وړاندې په دې مشکلات باندې دا بیا د خواص هم دغه و ګوره دغه د بهرنیو چارو وزارت مسؤل په خلیج سیمه کې دی هند دا خبره افشا کړې کنه چې اسمنیر ته ویلي چې 40,000 پاوز ورکړي او د کشمیر مسله او دا قصې دی وکړي بله مانسته دا خبره سره منل او هم دغه ترازو د کله چې په کشمیر کې لارونه پایل شول او د غلاریون د پاکستان د پاوز لخوا وځپل شو د بهرنیو چارو وزارت وایان د هند نړیوال ټولنه غوښتنه وکړه چې دلته باید مداخله وکړي آیا اوس که چیرته دغه بدري فعالیت حرکت روان د لارون کدا نتیجه ورنکي هند به مداخله وکړي نه زه ګومان کوم چې نتیجه نه ورکړي د سیستماتیک پروګرام جوړ شوی دی اوس ګوره په اروپا کې ترتیبات د هر هیواد کې د کشمیر لپاره د لارون ولکېږي په امریکا او د جوړ په کومه مسله کې سویم دي زه شخصا په انګلستان کې د لارون دعوت شوم دا راتلونکي اکشنبه ته لوی لارون ده بله او به سبا ته لوی لارون ده سبا اکشنبه کې ورځ باندې زه شخصا دعوت ما جلسه ده بیا لارون کوي د کشمیر په ملاتړ بالکل یعنی بلوچستان هم دعوت کړي افغانان هم دعوت کړي دي تاجکان هم دعوت کړي تاجکستان نه هغه هندوان چې غواړي د کشمیر ازادي او خپلواکي او هغه ټول دعوت کړي دي سریلانکان دعوت شوي دي بنگالیان دعوت شوي دي هغه لس ما ټول وکړه او ټول ماته کسان په دیوان کې کوي سبا ته غونډه پرې باندې کی دا نيزه پارلمان سره درجه غونډه ده بالغ بیا دي تابع لاري کوي یعنی دا سیستماتیک پروګرام په اروپا او امریکا غرب د جوړ روان ده بیا هند ځکه دا غواړي دا خاوره مستقیم د پاکستان او ولکې بازه کې چین ډېر زیات امکانات په دې لار پاکستان پیدا کړي انتهایی سرمایه گذاري ودا کړي نو بنا دا غواړي چې ورکه یا هند ته یا مستقل اعلان کړي پروګرامونه ته جوړ شوی دي او بل خو د داخله کم د سیم د تناس سیاست ده بله داخله نه وړ لري نه غلا لري اقتصاد خراب شوی دا ورځ په ورځ ازادي او دا کسي خو پر د اقتصادي مشکلاتو ته انتهایی زیات شوی ترانزیتي لارې بند شوی دي اته سیمه کې دی له خپل وبونه استفاده نه کې مصرفات باد کې وای چې په پر دې وخت کته راسي د اسلام آباد خواته نو دا ظلم نه چی شه دا مرکزی حکومت قصدن دا کار کوي ځوان کې دا دغه پرشویات کیږي نو خو نو ته نو که دولت نو ورکا حقوق ورته خلکو ته هغه خو کشمیران یا په هند کې مکي هر حقوق امتیازات په ډیلی کې دي کې ورکړي دا خو غلط مهرباني بله یعنی دا مرکزی حکومت د پاکستان قصدن دغه کار کړی چې دوی دی اقتصاد خراب سی او دی یو خراب وضعیت ته وګرځي نه که دا قصدن نه ده بله که پنجابیان ځان ته حقوق زیات ورکړي نور ایالتو ته داخ نه ورکړي سر سیندیانو ته ستګاریږي او هغه مستقیم د هند لاتل او هغه هندوان دي اسکه خاور کلتور فرهنګ هڅه دي هند بله او زیاتره مسلمانان پکې کم نو بنا یعنی عیسویان پکې او سستا منظور دا ده چې دوی بلوچستان تم داخ نه ورکړي بله دوی پښتنو تم نه ورکړي کشمیران تم دوی غواړي په ورسپاتې په فقر کې په مجبوریت کې چې دوی حکومت وکړي ګوره دا ټول لرګي چاټرا شرط ته د پنجاب له غرونو نه د کشمیر له غرونو اخلي ولی مسګر چاته مزه زراعتي ډیر نه د خځ جایده خشین خ غرونه خ باغونه خرڅ لري خو زراعتي مزه ډیر نه لري په هر حال باندې د بلوچستان نه په غاز او نفت هر څه اخلي اما ته د دوی تاسو خو نه ورکه د پښتنو ټول وبته استعمالي بندونه د برېښنا جوړ کړی دي
له ملکه نه واخله ته نور په کوچرا سیمټ بلبل ته استعمالي بیا چراتو دا مارته بیا خو نه ورکه پنجاب ته لاړ سي برق د غاز د معیشت د عیاشي د حسن بازار د ځوان د خوران د هر ډول ډول غوښې او ار کاندیشن او خار آبادي نو تا خو حالت مملکت نسه کشمیریان خو سن راپورته سول فرصت پیدا کې امکانات پیدا کې وایو د څخه برازي مونږ نشدا کې زم خپل پلان نه کوتل دا کشمیر بنیادی د هند بیا او څو وخت موږ سره و سبا ته بلوچستان دا شی پیدا کوي دا امکانات پیدا کوي چې خپل ازادي باندې د کانګرس امریکا کې د خبرې کوي بلوز پښتانه هم راپورته کوي یا خپل افغانستان د تراټک خپل خاور اخلي یا به خپل ازادي اعلان نه ځکه دا خو ظلم او سیاست او بیا ترتیب بل اخر ترازی اوس پاکستان ناچار کار څو وایي چې کوم خو فیصله په بهر کې په غرب کې سره د کشمیر د ناخلو و 400 کتاب بلا لړۍ وګړي کې تر چې کشمیر دی ورکه نه وي مننه د نړیوالو چارو کارپو از دین مارج په خبرونه کې مولګردون څخه نړۍ مننه کور مواده تاسو نه